نظم دی بچه‌بازي چې دې تیاره ژوند کې دې بله شیرنا لاليه زه نن خبره کوم په داسې یوه ګناه لاليه تا یې تپوس چېرته سحر او مازدیګر کړی دی تا د دې خپل بچي په ژوند چېرته نظر کړی دی دا ورځ په ورځ چې ورله رنګارنګ سینګار راځي د کوم طرف نه ورله دا ښکلی پیزار راځي ذهن دې کله کله یاره دې خبرو لځي دا چې ښایسته ښایسته موټرو کې چکرو لځي لکه د پلار دې په دې خپل بچي نظر دی که نه چې دا ملګری د عمر برابر دی که نه لکه د پلار دې په دې خپل بچي نظر دی که نه چې دا ملګری د عمر برابر دی که نه دغه ماشوم بچی د کوم ځای نه پیسې راوړي دا ورځ په ورځ چې قیمتي ښکلې جامې راوړي دومره څه ګرانه ده که وشي په دیاړۍ لاليه ستا خو وس نه رسېده یو وخت د ډوډۍ لاليه ته خوشحالېږه مه چې څوک راله بچی ساتي دغه بچی دې لکه ښځه یو سړی ساتي ته فخر مه کوه په داسې ژوند د زوی لاليه دې ته پښتو کې خلک وایي بچه‌بازي لاليه ته فخر مه کوه په داسې ژوند د زوی لاليه دې ته پښتو کې خلک وایي بچه‌بازي لاليه زه نور څه نه ویم خو الله له به جواب ورکې ورځ په قیامت به د سیکنډ سیکنډ حساب ورکې په پاک قرآن کې درته شوي دي بیا بیا خبرې ځان ته رایادې که انسانه د الله خبرې الله تبا کو قوم لوط په سخت عذاب باندې تاسو شرمېږئ نه په دومره ډېر سیلاب باندې چې کوم انسان دغه ګناه کوي په فرش لاليه نو د غصې نه خوځېده راځي په عرش لاليه چې کوم انسان دغه ګناه کوي په فرش لاليه نو د غصې نه خوځېده راځي په عرش لاليه انسانه مه راوله ځان باندې د کاڼو باران زندګي تېره که په شان د خپل سپېڅلي جانان دیان بغلی شي خو دا خبره یاد ساته که پوهه شوی نه ځان داسې برباد ساته که پوهه شوی نه ځان داسې برباد ساته